یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما په خوب کې احتلام ډېر کېږي، د ده به وجه څه وي؟ نو جواب دا دی چې د احتلام د کېدلو غالبا دوه وجې نور هم کېدلی شي، خو لیکن دا دوه زه بیان کړم. هغه دا دی چې یو وجه خو دا ده چې دغه ملګري چې کله وده کېږي نو د خوب اذکار نه کوي. کله چې انسان د خوب ذکر وکړي، دعاګانې ووایي او خاص کر سورت فاتحه ویل کېږي، اخلاص، فلق او ناس، آیت الکرسی، دا په ځان باندې چوپ شي، نو د انسان به الله سبحانه وتعالی د شیطان نه بچ کوي. نو دغه اذکار پابندي کول پکار دي. ورسره کله چې انسان وده کېږي نو بعضې وخت کې بعضې خلک سوچونه کوي، د هغې د وجې نه احتلام وشي. درېیمه وجه دا ده مهمه چې ډاکټران او حکیمان وایي چې بعض انسانان د هغه کمزوري د کمزورۍ د وجې نه دا په ځان باندې پوه شوی هم نه یا کله پوه هم شي په ځان باندې احتلام شوی، نو دا په دې صورت کې به یې رجوع کوي ډاکټرانو طبیبانو ته، د دې کمزورۍ علاج به کوي. دا مرض دی، نو د هغې مرض به علاج او دفع کول پکار دي. نو په دې باب کې بیا به سړی رجوع کوي ډاکټرانو ته. کله انسان کمزوري، رګونه کمزوري، نو دې وجې نه دا کېدلی شي. السلام علیکم.